بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، د یو باغ لیدو ته راغلي یو چې په دغه باغ کې تاسو د مالټو حاصلات ګورئ. دغه 4 کلن بوټي دي او ماشاءالله ډېر ښایسته حاصل یې نیولی دی. په دې باغ کې د نورو فعالیتونو ترڅنګ لکه کوم زراعتي فعالیتونه چې وو هغه ټول په منظم شکل پکې ترسره کېدل، خو د هغې سره سره دغه د کوکولي په نوم باندې کومه ان پي کې سره چې ده د دغه سره سپارښتنه ورته شوې ده او تقریبا د تیرو 2-3 کلونو راهیسې دوی په دې باغ کې دغه سره استعمالوي او د همدې وجه ده چې په باغ کې یا په بوټو کې ماشاءالله حاصلات چې دي د اندازې نه زیات دي. یعنې موږ دلته ځینې بوټي وتړل چې تر 10 منو پورې مالټه یې تولید کړې ده. نو د دې کوکولي سره نمایندګي موږ سره په ننګرهار کې ده. نور باغداران کولی شي چې د دې سره نه استفاده وکړي او د دوی باغونه په آینده کې په دې رقم باندې حاصلات ولري. نو په تاسو باندې په دې باغ کې ځینې نور بوټي موږ ګورو، هغه هم تاسو موږ سره وګورئ او دغه ونه به هم تاسو ته ټوله وښودل شي. او د دې حاصلاتو نه علاوه دلته بله خبره پکې دا ده چې کوم جنس یا کومه ورایټي د مالټو چې ده دا یو ډېره بهترینه ورایټي ده چې د دې بوټي نه زه بیا تاسو ته یو مالټه راښکوم او دا هم زه په تاسو باندې ګورم. د دې به تاسې دغه د جوس مقدار به وګورئ، د دې مالټې دغه به وګورئ، کیفیت به تاسو دلته وګورئ. په دغه شکل باندې مالټه ده چې ډېر نری پوستکی لري او ښه ښایسته ښه کافي اندازه جوس لري. دغه نیمه پله به یې زه دلته وزبېښم، دا تاسو وګورئ. یعنې ډېره یوه ښایسته یو زبردسته ورایټي ده. نو د دې دپاره چې دغه ورایټي یا د مالټو یا د لیموانو نورې ونې ښه کافي حاصل ولري، نو هغې دپاره ضرور ده چې دې بوټي ته موږ صحیح تغذیه وکړو، لکه صحیح غذا ورته ورسوو چې د هغې غذا د جملې نه یوه چې ده دغه د ان پي کې سره ده، د کوکولي ان پي کې سره ده. نو تاسې هم کولی شئ په خپلو باغونو کې همدا سره تجربه کوئ، امتحان یې کوئ او بیا نتایج بیرته زموږ سره شریک کوئ. ښه، دغه یو 4 کلن بوټی دی چې دې باغ ته دغه نیالګي موږ د نن نه 4 کاله مخکې ورکړي وو. بس دا اوس اندازه کوو، ګورو چې په دې بوټي کې به څو منه مالټه وي. دغه هلکانو اوس شروع وکړه د خیر سره د دې بوټي میوه به د همدې بوټي لاندې غورځوي او دا بیا جدا تلو
او تاسو سره یې دغه شریکو نتیجه چې په دې بوټي کې دا بوټی تاسو وګورئ په دغه اندازه میوه ده پکې او بوټي دي 4 کلن نو د دې به موږ تاسو سره دغه شریکو چې په یو بوټي کې څو منه مالټه وه اخواته باغ شکېدلی ده یعنې میوه یې ترېنه ټوله کړې ده او دې خواته باغ کې دغه شته میوه شته په دې بوټو کې نو موږ صرف دغه د یو بوټي میوه اوس اندازه کوو نو په تاسو دا نور بوټي مو ښیم دغه بوټي ټول 4 کلن دي دا شاوخوا چې تاسو ګورئ دا ټول بوټي د 4 کلو دي او موږ به د دغه یو بوټي میوه اوس تاسو ته اندازه کوو چې په دې کې څومره میوه ده اوس دغه څه میوه یې وشکوله او څه لا پکې پاتې ده بیا اوس دا په دې بوجیګانو کې اچوي او بیا یې تلو له خیره سره ښه دا میوه م راوشکول له خیره سره اوس یې په تله ږدو ټیکې ده چې ویګورو دغه 2 خلطو کې ده یوه دا ده او یوه دا ده نو تله په خراب ځای کې ده زه دا راوړه دې ساحې ته ځکه هغه ځای نرم واړول شوی و کېده چې ته بیا دغه که موبایل کې بیا کیلو نه دغه ته بیا اړو من ته دا شوه 43 کیلو 43.2 3.2 دا شوه هغه لرې که دا بله کې ده 200 ګرامه شوه او 1.5 کیلو دا شوه دا ټول جمع دی ونی منه 0.5 لاندې راځي 3.50 3.50 کیلو دا ته دغه ته واړوه من ته واړوه تقسیم یې وایي که ټوټل ونیم منه راځي ونیم منه څه که دا زموږ مالټه غوڅه که چې څنګه ده ماشاءالله دا اوس هم لا تقریبا یو میاشت نور هم ورته پاتې ده چې ښه ځان برابر کړي خو ډېره ښایسته هم دا اوس هم ځان ښه جوړ کړی دی نښه کافي اندازه جوس ماشاءالله چې هېڅ ستونزه پکې نشته بس دا هماغه مالټه ده چې اوس هم وتلله او هغه بوټي 1.5 منه مالټه ورکړه ته مخکې دا مالټې راټولې کړي دي په پلاستیکونو کې اچوي